نصرة فتح مبين نصر رحمونما شومي سيارة صبح درخشانما د اسلامي امارت 10 تنه مجاهدین د مسلکي زده کړو وروسته د عامه امن له ریاست څخه فارغ شول. هغه غونډه چې په همدې موخه د عامه امن په ریاست کې جوړه شوې وه، لومړی د عامه امن رئیس ښاغلي برید جنرال مولوي خان دوران خالد خبرې وکړې. ویل لاسته راغلی نظام د 1.5 میلیونو شهیدانو د پاکو وینو ثمره ده. نن الحمدلله دا ډېر افتخار ځای دی چې رب العالمین داسې استقلال موږ ته نصیب وګرځوله چې په جهان کې سوری نه پیدا کېږي. الله تعالی دا نصرت چاته ورکړه؟ مظلوم ملت ته یې ورکړه. موږ د 1.5 میلیون شهیدانو په درلودلو سره موږ الحمدلله د نظامی قوت د کفارو نست نابود وګرځوله. ورپسې د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې لوی قمندان مولوي عبدالکریم حسیب په خپلو خبرو کې نوي فارغ شوي مجاهدین د دې وطن خادمان یاد کړل. ویل تاسې عادي خلک نه یئ، تاسې د یو سپېڅلي پاک اسلامي نظام نمایندګان یئ. هر مجاهد، هر سرتیری دا د پاک او سپېڅلي نظام نماینده ده. مجاهده دا پاک او سپېڅلی نظام دا په ډېرو لویو قربانیو راغلی نظام، دا نظام چې په زرهاو پولکاو شهیدان مړ کړي دي، په زرهاو پولکاو یتیمان راته پاتې دي، دې پاک او سپېڅلی نظام محافظ، ساتونکی او نماینده ته. په دغه غونډه کې په قطر هیواد کې د اسلامي امارت مرکچي پلاوي غړی مولوي محمد عمار یاسر هم نوې فارغ شوي منصبین ته د مبارکۍ ترڅنګ له دوی څخه وغوښتل چې د ولسونو سره په دندو کې ښه سلوک او اصول رعایت کړي. دې ته متوجه اوسئ چې د دې نه وروسته هم لوی مسؤلیت تاسو ته متوجه دی. د دې وطن د امنیت ساتنه، د دې ولس د هوسایۍ، د سوکالۍ او د خدمت مسؤلیت تاسو ټولو ته در د غاړې دی. نو دغه یو مهمه مسؤلیت ته تاسو زه متوجه کول غواړم، لکه څنګه چې الله پاک تاسو سره په تیر جهاد او په تیر انقلاب په سختیو کې تاسو سره کومک وکړو. الله پاک دې په دغه نوي امتحان او په دغه نوي مرحله کې او په دغه نوي خدمت کې الله پاک تاسو سره ناصر او حامی شي. تاسو وروسته د عامه امن رئیس ارکان ښاغلي زاهد د عامه امن د کړنو او اجراتو راپور وړاندې کړ. د امن عامه ریاست کورنیو چارو وزارت محترم مقام ته د امنیتي چارو ستر معنیت قدمه ده چې په مرکز او ولایتونو کې د مظاهراتو، اجتماعاتو او اعتصاباتو مهاریدو او د نورو امنیتي ځواکونو حمایوي دندې مسؤلیت لري. د امن عامه ریاست یوه ستراتیژیک او ملي اداره ده چې د قانون د تنفیذ د امنیت تأمینولو لپاره په 6 ولایتونو کې لکه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات، بلخ او کندوز چې تعداد یې 2496 بس تشکیل لري، چې اوس 515 نه پرسونل یې په 7 کنډکونو او 21 ټولیو کې موجود او خپل فعالیت لري. د امن عامه ریاست قرارګاه او 7 واړه کنډکونه په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت محترم مقام د هدایت او د دې ریاست د رهبري کوښښونو په اساس پرانستل شوي دي. ورپسې د کورنیو چارو وزارت د اداري مرستیال د دفتر رئیس مولوي محمد طاهر هم خبرې وکړې او پولیس یې د ټولنې د امنیت نیولو په موخه خورا اړین وبلل. د پولیس تصور دا ډېر قدیمي دی. د مصر حکومت هغه سره هم د پولیس یو دسته موجوده ده. د پولیس وجود دا په هر دور کې د وخت د حکومتونو او د دولتونو او د ریاستونو ضرورت دی. څنګه چې د نورو خلکو ضرورتو دغه ضرورت زمونږ په دور کې د امارت اسلامي اقامها الله و ادامها د هغې هم ضرورت دی. د غونډې په پای کې په فارغانو باندې د فراغت سندونه وویشل شول. افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کو.
پاتې د نه وي چې د اسلامي امارت مجاهدینو د یوې میاشتې په لړ کې د اصول او سلوکو تلاشیو عامه نظم ټینګښت او د لاریونو مهارول په مسلکي توګه زده کړي او وروسته له دې به د ولس په خدمت کې وي.